tasu.lspacepakhtosarayast nori kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri. آیا تاسو د تیلو د بیو د ورستۍ بېثباتۍ او ناڅرګندتیا اغیز احساسوي او د برقي موټرو د اخیستلو په اړه فکر کوئ؟ که چیرې تاسو ځواب هو وي نو تاسو یوازې نه یاست. د برقي موټرو پلور زیات شوی او د حکومت تشویقي پروګرامونه د دې بدلون ملاتړ کوي. خو په استرالیا کې د موټر چلوونکو لپاره دا بدلون څومره عملی او منطقي دی؟ برقي موټرونه د تیلو د بیو د بېثباتۍ له امله ورځ تر بلې مشهوره کیږي. د موټرو صنعت د معلوماتو له مخې د 2026 کال په اپریل میاشت کې په استرالیا کې له هر شپږو پلورل شوی موټرو څخه یو برقي موټر و. حسین دیا د سوینبرن د ټکنالوژي په پوهنتون کې د ترانسپورت ټکنالوژي او پایښت څانګې پروفیسور دی. هغه وایي چې د برقي موټرو لومړنی لګښت لا هم د پټرولي او ډیزلي موټرو په پرتله لوړ دی، خو د غوښتنې له زیاتېدو او د انتخابونو پراخېدو سره به راټیټ شوی دی. We are starting to see more variety of models of different sizes and affordability levels. 3-4 years ago, we would struggle to find an EV for less than $50,000. Nowadays, they're in the mid-30 range. And with government incentives as well, they can be even cheaper. But there is that premium. د برقي موټرو د اخیستلو پر مهال د شته تشویقي امتیازاتو لپاره د خپل ایالت یا سیمې له حکومت سره اړیکه ونیسي. هغه کارکونکي چې د سالري پیکیجینګ تړون لري کولای شي د برقي موټر د اجارې لپاره د مالیې تخفیف هم ترلاسه کړي. الکس فورست چې د لویدیځ استرالیا د رویل اوټوموبایل کلب کې د موټرو او سونتوک مدیر دی، د دې موضوع په اړه داسې وایي. So if you have a novated lease, you can get a discount on the fringe benefits tax. So that can save you quite some thousands of dollars annually over, say, a 5-year lease period. And would leave it up to the consumers to go and see whether a novated lease would suit them. د پټرولي او ډیزلي موټرو په پرتله برقي موټرونه کم لګښت لري. اټکل کېږي چې موټر چلوونکي کولای شي په کال کې تر 80% پورې په تیلو او 40% پورې د سرویس یا ساتنې د خدماتونو لګښتونه سپما کړي. پروفیسور دیا دا موضوع داسې تشریح کوي. Electricity is much cheaper than petrol per kilometer. We don't have to rely on importing it like we do with petrol. And EVs, because they are simpler mechanically, the servicing costs are also lower. So over time, those savings can add up and can offset the higher purchase price. خو پوښتنه دا ده چې په اوسنی بازار کې د برقي موټر د چلولو واټن څومره دی؟ The basic models can travel 400 to 500 kilometers on a single charge. Where they fall short is when you need to travel interstate, for example, in which case you need to plan your stops, especially in regional areas. There are thousands of kilometers without fast charger. That can be problematic. که تاسو په اپارتمان کې ژوند کوئ نو تاسو ممکن د خپل بلاک د مدیریت له ادارې څخه اجازه ته اړتیا ولرئ ترڅو د برقي موټر لپاره ځانګړی چارجینګ سټیشن نصب کړئ. خو ښاغلی فورست وایي چې د ډیرایو موټر چلوونکو لپاره د چارج لپاره د کور د برق له ساکټ سره د برقي موټر د کیبل نښلول هم کافي وي. So if you have off-street parking and a power point in your garage or carport, you can definitely charge it using that power cable. And it tends to suit people who don't need to drive too far, so under 100 k's a day. But if you're having to drive much further daily, do long trips and use more battery power, you're going to need to replace that overnight and comfortably. And that's where a home charger does come into play. په استرالیا کې له 10 کلونو څخه کم وخت کېږي چې برقي موټر شتون لري او د دوهم لاس یا کارول شوی موټرو بازار لا هم
په پیلنی پړاو کې دی، خو په وروستیو میاشتو کې د مصرف کوونکو باور په کارول شویو برقي موټرو زیات شوی دی. د برقي موټرو اخیستونکو باید د موټر اخیستلو پر مهال د بیټرۍ ضمانت ته هم پام وکړي. ښه خبر دا دی چې د برقي موټرو په بازار کې سیالي شتون لري او دا د مصرف کوونکو په ګټه ده. ښاغلی فورست وایي Fortunately for consumers, we have around sort of 60 or so brands in the market at the moment. So doing your research, not just car reviews, but finding out what people really think of what the ownership experience is like, making sure you know exactly what you're getting for the price that you want to pay and that it suits your needs as well. SBS پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالب یې خوښ کړئ، نظر ورکړئ او له نورو سره شریک کړئ.